سلامونه مې ګرانو محصلینو، راځو نن ورځ د پروګرام لیکنې بنسټونو د لوپس موضوع شروع کوو او اکټیو سټیټمنټس یا هم لوپس په باندې خبرې کوو. راځو ساده مثال کاروو. مثلا غواړو یو څه ښکاره کړو په سکرین باندې، صرف یو میسیج اوسیږي. زه مثلا ښکاره کوم په سکرین باندې چې یو میسیج مثلا کابل، دا میسیج په سکرین باندې ښکاره کوو. اوس دا پروګرام سیو کوم، نوم ورته ورکوم loops first.c. د هغې څخه وروسته کله چې وغواړو چې همدا پروګرام موږ تاسو رن کړو، نو ترمینل څخه استفاده کوو، cmd. د هغې څخه وروسته gcc او د فایل نوم مو چې ده loops دی. نو loops -oo د او په نوم سره به آوټپوټ اوسیږي. اوس چې کله پروګرام رن کړو، تاسو ګورئ کابل یو ځل ښکاره شو. اوس که چیرې زه وغواړم چې همدغه سټیټمنټ 10 ځله ښکاره کړمه یا مثلا 100 ځله یې ښکاره کړو په سکرین باندې، نو یو حل لاره دا ده چې دا سټیټمنټ موږ تاسو کاپي کړو او په دې ځای کې یې پیسټ کړو په دې شکل سره. یو حل لاره دا شوله چې مثلا که چېرته زه غواړم چې هر څو ځله یې ښکاره کړو دا سټیټمنټ، هماغومره ځله به یې کاپي پیسټ کوو او پروګرام چې کله کمپایل کړو بیا یې رن کړو، تاسو ګورئ ښه پروګرام سیو شوی نه ده. بخښنې سره پروګرام سیو کوو او د هغې څخه وروسته یې کمپایل کوو او رن کوو. تاسو ګورئ کابل زیات ځله په سکرین باندې ښکاره شو. دا یو حل لاره ده. اما په دې ډول کود لیکل چې دی یو سخت دي. موږ باید هر څه مثلا کاپي پیسټ یا هم د سره ولیکو. نو په پروګرامینګ کې د دې لپاره یو بل کنسپټ شتون لري، یو بل حل لاره شتون لري چې هغې ته لوپس ویل کېږي، یعنې آیټریشنل سټیټمنټس یا هم د تکرار کولو لپاره چې کوم سټیټمنټس استفاده کېږي، لوپس یا هم آیټریشنل سټیټمنټس ورته ویل کېږي. سټیټمنټس په پروګرامینګ کې د یو کود د یو برخې یا د مکمل کود د تکرار لپاره چې کوم سټیټمنټس موږ تاسو استفاده کوو، هغې ته لوپس ویل کېږي، هغې ته آیټریشنل سټیټمنټس ویل کېږي. یو د موږ سره کنډیشنل سټیټمنټس وو چې په مرسته موږ تاسو کولی شو چې یو کود په یو برخه باندې یو کنډیشن ولګوو، یو شرط ولګوو، او یو چې دی آیټریشنل سټیټمنټس دي چې په مرسته یې موږ تاسو کولی شو چې د پروګرام یو برخه، د کود یو برخه څو ځله تکرار کړو. نو اصلا موږ سره درې ډوله آیټریشنل سټیټمنټس شتون لري چې یو ته ویل کېږي فار، بل ته ویل کېږي وایل او بل ته ویل کېږي ډو وایل. دا درې هغه آیټریشنل سټیټمنټس دي چې په پروګرامینګ کې تقریبا په هر ځای کې شتون لري. دا یو به ځینې سپیشل فارمز لري، لکه فار بیا فار ایچ سپیشل فارم یې ده، یعنې یو سپیشل حالت یې ده. اما په مجموع کې پروګرامینګ کې دا درې ډوله لوپس استفاده کېږي. فار لوپ ورته ویل کېږي، وایل لوپ او ډو وایل لوپ، چې هر یو به یې موږ بیل بیل مطالعه کړو او وبه یې ووایو. لومړی راځو د هر یو سټرکچر باره کې خبرې کوو. وایل لوپ څخه شروع کوو. وایل لوپ د وایل په کیورډ سره موږ تاسو استفاده کولی شو. لیکو وایل، ګورئ تاسو ګورئ خپل اتومات رنګ یې تغییر شوی، دا یو کیورډ ده، ریزرو ورډ ده. هغې څخه وروسته د کنډیشن برخه ده. تر څو پورې چې کوم کنډیشن اوسیږي د هغې پورې به په دې ځای کې څه راځي؟ کنډیشن راځي. تر څو پورې چې دا کنډیشن ترو اوسیږي د هغې پورې به په دغې باډي کې چې کوم څه دي دا به اګزیکیوټ کېږي. مثلا زه هماغه مسیج ښکاره کومه پرنټف سلام، دا مسیج مثلا ښکاره کوو او نوي لاین ته ځو. اوس تر څو پورې چې دا مسیج دا کنډیشن صحیح اوسیږي دا مسیج به ښکاره کېږي. کنډیشن تر اوسه اصلا معلوم نه ده، د کنډیشن شتون تر اوسه نه لري. زه راځم کنډیشن څه ډول ورټاکمه، دې ځای کې لیکم مثلا انټیجر COND، صحیح ده، یا مثلا مکمل کنډیشن وریبل زه لیکمه، کولی شو هر نوم ورته ورکړو. زه اوس کنډیشن نوم ورته ورکوم. کنډیشن مساوي د چی سره؟ مثلا په 0 سره. سمه ده. او دلته څه ورته وایو؟ تر څو پورې چې کنډیشن صحیح وي نو یو شرط ور باندې ټاکو، یعنې تر څو پورې چې کنډیشن له 10 څخه لوی اوسیږي یا مثلا له 10 څخه کوچنی اوسیږي. صحیح ده. نو تر هغې پورې به سلام ښکاره کېږي. ګورئ د کنډیشن قیمت موږ دلته څو اساین کړو؟ 0. د کنډیشن قیمت 0 ده. په لومړي سر کې د لومړي ځل لپاره
تر څو پورې چې کنډیشن صحیح نو 0 لس څخه کوچنی ده او 0 کوچنی ده لس څخه نو یو ځل به سلام ښکاره شي. بیرته د پروګرام هغه کنټرولر چې ده اگزیکیوټر چې ده هغه راځي بیا د هغه ته کنډیشن ته بیا ګوري 0 لس څخه کوچنی ده بیا هم کوچنی ده بیا به ښکاره کېږي بیا راځي همدې کنډیشن ته بیا 0 لس څخه کوچنی ده نو دا سلام به څو ځله ښکاره کېږي بې نهایت ځله تر څو پورې چې د کمپیوټر د میموري سپورټ شتون ولري تر هغې پورې به ورته دا سلام مسیج ښکاره کېږي. تاسو ګورئ که چېرته موږ دا پروګرام کمپایل کړو او رن یې کړو نو تاسو ګورئ دا نه سټاپ کېږي صحیح ده همداسې اګزیکیوټ کېږي همداسې ادامه لري تر څو پورې چې د کمپیوټر هماغه ریسورس شتون ولري تر هغې پورې به دا ښکاره کېږي. موږ یې خپله سټاپ کوو په دې شکل سره فورس سټاپ کوو یې د هغې نه وروسته اوس راځو کنډیشن صحیح برابروو یعنې موږ غواړو چې لاس ځل باید ښکاره شي نو د دې لپاره څه تخنیک استفاده کوو کله چې سلام ښکاره کېږي د هغې څخه وروسته باید د کنډیشن له وریبل څخه سره یو اضافه شي پلس پلس شي کنډیشن وریبل باید پلس پلس شي. کنډیشن په لومړي حالت کې څو ده تاسې ګورئ 0 ده صحیح ده 0 لس څخه کوچنی ده اوه کوچنی ده سلام به یو ځل ښکاره شي د هغې نه وروسته به کنډیشن پلس پلس شي یعنې 0 به پلس پلس شي چې 0 کله پلس پلس کړو یو به ورڅخه جوړ شي نو بیرته راځي یو چک کېږي دا ځل یو لس څخه کوچنی ده او کوچنی ده بیا به سلام ښکاره شي بیرته بیا د یو په اندازه نور هم زیاتېږي یعنې قیمت یې 2 کېږي نو بیا به راشي 2 لس څخه کوچني دي او کوچني دي بیا به سلام ښکاره شي اما قیمت به 3 شي 3 بیا لس څخه کوچني دي کنډیشن صحیح ده سلام ښکاره کېږي تر څو پورې چې دغه قیمت لسو ته ورسیږي کله چې لس شي راځي لس له لسو څخه کوچني دي نه نو چې نه دي کوچني سلام به نور نه پرینټ کېږي او پروګرام به سټاپ کېږي یعنې تقریبا لس ځله به موږ سره د سلام مسیج ښکاره شي په سکرین باندې. راځو اوس پروګرام کمپایل کوو gcc loops -oo تاسو ګورئ اوس اتومات سټاپ شو په خپله او تقریبا لس ځله هغه مسیج موږ ته ښکاره کړلو نو موږ وکولی شو چې د لوپ په مرسته باندې د وایل لوپ په مرسته باندې یو مثال هغه کو یو مسیج ښکاره کړو اوس دا نه چې حتما دا مسیج اوسیږي شاید دې ځای باندې 10 لاینه کوډ اوسیږي شاید 20 لاینه کوډ اوسیږي ټول کوډ زه په دې غواړم چې 10 ځله تکرار کړم مثلا زه راځم د سلام په ځای باندې لیکم چې printf enter two values او د هغې څخه وروسته اسکانې په واسطه باندې دوه قیمتونه اخلو %d address of num1 او address of num2 دوه قیمتونه مو واخیستل او په بل مسیج کې څنګه کوو لیکو چې %d د % ځای لیکو چې num1 پلس num2 چې num1 او num2 نشته نو راځو num1 او num2 په دې ځای کې ډیکلیر کوو num1 او num2 اوس تاسو ګورئ دا 3 لاینه کود چې دوه قیمتونه د موږ څخه اخلي او د هغې سم به موږ ته پیدا کوي یعنې د هغې مجموعه به موږ تاسو ته پیدا کوي دا 3 لاینه کود به څو ځل تکراریږي دا به 10 ځل تکراریږي د موږ سره که چیرې زه دا کنډیشن تغییر کړم یعنې غواړم چې صرف 2 ځل باید تکرار شي نو دا به داسې کوو لومړی به یې 0 لپاره تکرار شي 0 به شي صحیح ده د کنډیشن قیمت 0 ده راځي 0 له 2 څخه کوچنی ده او کوچنی ده نو دا ټول کوډ تکراریږي صحیح ده تر دغه ځای پورې کوډ یو ځل تکراریږي د کنډیشن قیمت تر اوسه پورې 0 ده نو 0 به یو شي آیا یو له 2 څخه کوچنی ده او کوچنی ده بیا به دا ټول کوډ تکرار شي دوه قیمتونه به واخلي هغه به جمع کړي موږ ته به جمع ښکاره کړي بیرته به بیا کنډیشن ته راشي کنډیشن قیمت به 2 شي راځي هغه ته د کنډیشن د چک کولو برخې ته آیا 2 له 2 څخه کوچني دي نه نو چې نه دي کوچني اتومات به آخر ته راشي او موږ ته په آخر کې مثلا دلته یو مسیج ښکاره کوو اینډ دا مسیج موږ ته یو ځل په آخر کې ښکاره شي راځو اوس پروګرام کمپایل کوو او رن کوو یې enter two values مثلا 10 او 20 تاسو ګورئ سم څو ده 30 ده بیا وایي enter two values ځکه کنډیشن بیا صحیح ده 40 او 50 څو ده 90 شو کنډیشن غلط شو په آخر کې اینډ موږ ته ښکاره کړلو نو په دې شکل سره کولی شو چې قیمتونه جمع کړو او یو کوډ یو برخه تکرار کړو
نو دا و د موږ سره د وایل لوپ عمومي جوړښت. په دغه ځای کې تر څو پورې چې ترو نه وي تر هغې پورې کوډ نه اکزیکیوټ کېږي. دلته که چیرې موږ ته 0 ولیکو نو فالس ده، د همیشه دپاره هېڅکله هم دا کوډ نه اکزیکیوټ کېږي. تاسې ګورئ اوس پروګرام کمپایل کوو، کوډ هېڅ اکزیکیوټ نه شي، د کابل او انډیا ښکاره کوو او بغیر له 0 نه بل هر عدد که ولیکو هغه د موږ سره بای ډیفالټ ترو کنسیډر کېږي، یعنې داسې کنسیډر کېږي چې کنډیشن مو د همیشه دپاره ترو ده. تاسې ګورئ اوس دا هېڅ وخت هم دا پروګرام در نه سټاپ کېږي ځکه کنډیشن همیشه ترو ده او چې هر څومره پورې موږ تاسو قیمتونه ورته ورکوو تر هغې پورې موږ ته جمع کوي قیمتونه. نو دا مجبور موږ تاسو خپله سټاپ کړو. نو دا و د موږ سره د وایل لوپ عمومي جوړښت. یعنې کله چې کنډیشن دلته موږ ورکوو لکه مخکې چې موږ کوم کنډیشن په دې ځای کې ورکړی و تاسې ګورئ دا کنډیشن دغې کنډیشن ریزلټ به یا 0 وي یا به یو بل عدد اوسیږي، 0 وي یا بل عدد اوسیږي. که چیرې کنډیشن فالس شي دلته 0 ریټرن کېږي دې په ځای باندې، نو اتومات دا سټاپ کېږي. اما که چیرې کنډیشن ترو اوسي دلته همیشه لپاره یو بل مثبت عدد راځي چې د هغې مرسته باندې به کنډیشن د موږ سره ترو کنسیډر کېږي. نو دا و د وایل لوپ جوړښت. تاسو کوشش وکړئ خپل مثالونه پکې کار کوي او په راتلونکي درس کې به انشاءالله چې په ډو وایل لوپ او فار لوپ باندې خبرې وکړو. کولی شو یو بله موضوع کولی شو چې د وایل لوپ په مرسته باندې قیمتونه هم ښکاره کړو. یعنې د کنډیشن قیمت څه غواړم صرف ښکاره کړم، لیکم پرنټف % او دې ځای کې لیکم چې کنډیشن کوم قیمت لري هماغه قیمت یې موږ ته ښکاره کړه او د هغې څخه وروسته یې کنډیشن سره یو اضافه کوو هم پلس کوو یې هم. کنډیشن تر څو پورې موږ غواړو چې صحیح اوسیږي باید مثلا تر 200 پورې، یعنې 200 ځله باید د کنډیشن قیمت موږ تاسو وګورو. نو راځو اوس پروګرام به کمپایل کوو. تاسې ګورئ د کنډیشن قیمت یې موږ ته ښکاره کړلو، له یو څخه شروع ده، له 0 څخه 0 1 2 همداسې ادامه لري تر څو پورې ده تر بالاخره 109 پورې ده. کله چې کنډیشن قیمت 200 شو 200 له 200 څخه کوچني دي نه نو اتومات سټاپ شو، په آخر کې یو انډي موږ ته ښکاره کړلو. نو په دې شکل سره تاسو قیمتونه هم ورباندې پرنټ کولی شئ، لکه څنګه چې مخکې تاسو پوښتنه کوئ چې څه ډول کولی شو مسلسل قیمتونه موږ پرنټ کړو. د هغې لپاره موږ لوپس استفاده کوو. نو دا و د وایل لوپ کنسپټ. په راتلونکو درسونو کې به انشاءالله چې په ډو وایل لوپ او فار لوپ باندې خبرې وکړو.